زه شیرین خان ناصر چې لورلايي د ناصر آباد اوسېدونکی. نوی کتاب ستا جوړ کړی دی یرداني کتاب باره کې ما اول خو تاسې جوړتیا او روغتیا له خدای غواړم چې د ټولو ملګریو دوستانو پوهانو ما دا چې ډېر وخت په یو تاریخ مشغوله وم، اوس مې سر ته ورساوه، له کمپیوټره فارغ شو او کتنه مې وکړه. د تاریخ نوم ده د آرین له قبایلو د پکتیش د نسل پښتون او ناصر غلجي اصلي مسکن مختصر معلوم. څه ضرورت دی د دې کتاب؟ څنګه د دې کتاب د جوړېدلو په اوسني وخت سره مطابق جوړ کړو؟ کاش تا ورته په دې باندې باید کار وکړم د پښتنو لپاره. نه دلته مقصد د ما دا و په دغه کتاب کې په پښتنو کې قسم قسم حوالې ورغلي دي چې یو څوک یې له یهودو سره تړي، بل یې له عربه سره تړي، بل یې له اسرایل سره تړي، نور یې له نور مختلفو داسې یو جامع شی نه د منځته راغلی چې موږ لیکوالان یا پوهانو دا کړي وي چې یاره تر دا نورو دا بهتر ده. یو تر بل سره فرق لري. اصلا دا ارین ډېرې معناوې لري. ار صفت ده ذاتي، ین دا د پکتیش د قوم د پښتنو یو صفت ده چې د دې معناوې ډېرې دي، خو ځینې به زه د مثال په ډول درکړم. مهمان نوازه، سرتېره، غیرتمند، خپلواک. هر وخت د ده نیت دا وي چې د بل تر هغه لاندې نه شي. ازادي یې دا چې په سینه کې وي، په دماغ کې وي. نو په هغه کې ما یو دغه شی د دوی د نسل ولیکو چې دا نسل تر نورو پورې چې ما پلټنه وکوله هغه اسناد پکې دي. پښتون د پکتیس له قبیلو څخه یو قوم ده، په آرین یادېږي، په اریانا. په اریانا کې ډېر قومونه بولي، یو له هغې جملې څخه پښتون ده چې دا پکتیس، پکتین، پښتون یا پښتون. دغه پکتیکا، دا کشې غر، دا ټوله یوه علاقه بلل کېده. دا اردن مخته دا غرونه، دا د پېښور دېر، دا ټوله دغه نسل. بیا له دغې ځای څخه پورته شوی ده انډیا سم تللی، له بلخ له ډېروالي څخه ډوډۍ کوچ شوی ده. بیا له هغه ډېروالي څخه څوک په غرب په خوا کې د ایران ډوډۍ تللی ده، څوک هندوستان خواته تللی ده. هلته یې مختلف ریاستونه جوړ کړي. بیا په مرور د زمان انقلابونه پرې راغلي دي، بیا نړېدلي. او دا علاقې کې دوی له پخوا لا او تر سلطان محمود غزنوي مخکې لا دوی تر ملتان تر دغو ځایونو د سند په لسو کې داسې ډېر مقتدره خلک د لودیانو لا په هغه وخت کې د سلطان محمود غزنوي کم از کم 1000 کاله کې. نو ما دغه شی په دغه مطابق جوړ کړو چې موږ د یاپس له نسله یو. پښتون د خلج یا خلج له د یاپس د زوی د خلج یا د خلج له اولادې څخه یو. نو په دغه خلج کې ما بیا دا هم واضح کړي دي چې په دې کې کرلاڼی هم شامل ده، بیا غلجی، لودی، حسین غوري نسل هم شامل ده، کاکړ هم شامل ده، داسې نور چې اپسانې دي هغه ټول په دغه کې نظریه دا ده چې یو 186 مخه ته رسېدلی ده، یعنې کمپلیټ. دې باندې تاسې د مواد سره جوړول د معلومات سره دې تا څومره وخت؟ یاره خو وختونه خو ډېر دي، خو دا ځینې به بیا داسې یو جز به پیدا شو، نور به بیا موږ رسېدګي نه شوی کوم. 8 اوه 9 داسې کلونه پرې تېر شوي. ما له دغو ټوټل دغه لنډیز مې
هغه مختصر اصلي شیان مې راواخیستل، اسناد 106 څومره به دا دغه معاشرې ته ټولنې ته به دا څومره ګټور وي؟ دا په دغه باندې زه نظر لرم چې دا څوک یې اسرائیل ته کسبي، څوک یې پښتون عرب ته کسبي، څوک یې یهود ته ووایي چې دا داسې یوه نظریه جوړه شي چې دا نظریه مثبته وي او مستنده وي چې موږ ټول یو نسل یو، نه اسرائیل یو نه عرب یو نه بل څوک یو، بې له یافیسه ماشوه د یافیس په نسل کې له خلجقه یو او د خلج په اولاده کې ډېر نور نسلونه به هم وي د پټان، خو د ځینې په یوه نامه یادېږي، ځینې په بل نامه یادېږي. او دغه پښتون چې کوم ده پښتون مسلم شو، اوله مسلم به ولر، بیا چې څوک په بله لار و هغه مسلم تابع شو، هغه د دې مذهبي لیول کوم اسلامي خلک چې وو هغو د دوی په مغزو کې په نومو کې تغیر ورکړو او د جغرافي په هغو کې او بل په تاریخو کې داسې تاریخونه لیکي لکه لودي پښتانه عبدالشکور رشاد څېړنه یې هم ده کړې ده. دا د مولف دی ده دې خو شک نشته، هغه داسې ما چې هغه حواله دلته لیکلې ده هغه لیکي، ځینې نور هم لیکي چې په دې کې د عربي ایراني حاکمیت چې په دې خوا راغی، تغیرات یې په نومونو کې د جغرافیې د پښتنو راوستل، د قومو یې راوستل. دا قومونه خو دا د 3.5-4 کاله کېږي چې دوی دا ریډي کتاب سنسګریت کې په دې حالت دوی داسې دا قومونه یادوي. اوس وردیکا قیاس یې د ورداګه کړی موري، اقاریتي له اپریدي یې کړی، هوتچي له وتکه یې کړی. دا قیاسات دي او دا قیاسات په هغه اندازه چې نو دا خو بالکل په زرونو کلونو دي د افغانستان خبره. نو دلته بیا له عرب او له اسرائیل له هغه سره څه کار دی نسل. او زه هم دا تاییدوم چې قیاس دوی کړی د هغه ایسې کې وچي هغه وخت کې بې دغه شي نمان یوناني تاریخونو کې ډېر داسې دي چې د ځینو غرونو مان یو شی لیکلي دی او یادېږي په بل نامه باندې. یوناني مورخ چې هغه 400 کاله قبل میلاد تېر شوی دی، هیرودوت. نو داسې خو شته نو موږ کوشش دا ده چې په هدف هم دا ده چې پښتون د خلج په اولاده کې ده، د پکتیس له نسلو یو نسل ده، ارین ده. ارین ذاتي صفت ته ویل کېږي. د ما دا اندازه قیاس راته معلوم شو چې دا نه سړی ده، دا د دوی د خاصیت نوم ده، ذاتي طور چې ورکړ شوی ده نو یې ارین دي. دا په کومه علاقه چې دوی پراته وو هغه یې اریانا بلله، لکه باختر. دا ټول ارین نسل، څوک ایران په خوا باندې تللی، څوک د هند په خوا تللی، ریاستونه یې جوړ کړي وي، انقلابونه به هم پرې راغلي وي، ځایع شوي هم دي، هلته آباده شوي هم دي، اوس خو د هغه کلچر تر اثر لاندې هم دي. دا چې دوی تس په نامه به اوس بل شی نه وي ورپاته. د هندوستان په حصه کې ډېر پښتانه دي، آباده شوي دي، حاکمان شوي دي. اوس صرف دا یې اسه پټان یې، نور به دا یې نسل هم چندانې دا خو له هغه خلکو کلچر او د هغو تر اثر لاندې